د کابل ښار شپږمې حوزې ته نږدې چاودنه شوې. عیني شاهدان وایي لومړی په سیمه کې درنه چاودنه وشوه او وروسته وسلوال شپږمې امنیتي حوزې ته نږدې یوې ودانۍ ته ننوتل او له همغه ځایه ډزې کوي. من اسمم نقیب الله ولد محمد یاسین باشنده خود میکابو. یک موتر بود، موتر 2000 سفید. من فکر نکردم که مثلا شاید انتحاری باشه، یافتم شاید هم تو یک حادثه باشه. همین سر جدول پرید همین دون دروازه خود زد. دون دروازه زد، همین تو عسکر ما خودم دیدیم که اونجا پایره بود و نمو دیگه تیکه و پارچه شد، فقط همین تو سلاش مانده بود و خلاص. دا مهال افغان کمانډو ځواکونه سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې حالات کابو کړي. د استقلال روغتون مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې د پیښې له ځایه تر اوسه 27 ټپیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي وروړل شوي دي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په عین حال کې د کابل ښار په ختیځه برخه احمد شاه بابا مینه کې امنیتي مسؤلین وایي 2 حمله کوونکو چې غوښتلي د ملي امنیت مرکز ته ورننوځي د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي. یوې سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي.